زما په سیمه کې د مسلمان سړي بل مسلمان وجل چې دی ته جهاد نه وایم. د مسلمان سړي د بل ناموس ختمول، د بل زنانه وجل، د ماشومان وجل، دغه کلی بربادول دې ته جهاد نه وایم. موږ ورته وایي حمزه صاحب نو خبره چې موږ ورته وایو بیا خو خبره ختمه شوه. آیات یو قسم ترجمه کوي دلته یو بل باس کوي زه سره په دې کوم باس موږ راوونی اخی دا ټایمر خو ته هغه کار طالب تاسو د طالب جهاد ته جهاد نه وای نور اوسه تاسو طالب جهاد ته جهاد نه وای. تا ولې دغه موضوع چې و د قرآن باندې چې کله موږ تفسیر کوو موږ د علماء خبرې رالو نو اسلام زمونږ خاص کر زمونږ زیات تر هغه طبقه کوم چې په مدارسو کې سبق وي یا قرآن او حدیث د استادانو نږدې کوي نو د دې خبرې نه موږ تاسې رستو کې دي نشو چې موږ زیات تر د اسلام چې کوم طالب دی اوس تاسو نه یادوم هغه طالب کوم چې په پېښور کې دی کوم چې کابل کې دی کوم چې 400 کې دی کوم چې باجوړ کې دی هغه د اسلام خو پورا تحلیل کولی شي په حدیث باندې په آیت باندې خو جغرافیه سیاست کنټمپرری ساينسز بیا تاریخ دغه شینه دور نه تړل کیږي هغه ځوان سره چې کله هغه د قرآن مثال یو آیت بیانې مثال د مکی سورت رالی مدنی سورت رالی هغه پس شاته بیا چې کوم د عربو مشایخو هغه چې کوم تاریخونه لیکلي دي او کمی خبر راغلي دي هغه نن سباني جیوپولیټکس نن سبانه فلسفه دې سره هغه څنګه روان دي نو ما چې دا مثال ورکو د قرآن آیت نه چې الله تعالی وی دا ذکر مونږ نازل کړی دی مونږ حفاظت کوونکی اوس دې پس شاته کانټیکست دی هغه کانټیکست دی آیا هغه اسلامیک ویلیوز شریعت سره برابر دی که برابر وي نو مونږ به والو که برابر نه مونږ به نه والو نو ګورئ حسام آیات مو هدف دی چې آیات کې اسلام سره برابر دی موږ به خلک نه دی تفسیر خای زما خبره یا ها صحیح زما خبره دا خدای چې واضح تر څو خلک ته سوې برداشت نه کوي او زما خبره نو زما دا خبره دی کانټیکست کې و چې زمونږ سیمه کې چې کومې ځکه ماته پته ده تاسو هم د زمونږ مزمکو کې تاسو ته هر څه معلوم دي دا سستر پټ نه دي په امریکا کې یونیورسيټي د په نیبراسکا کې یونیورسيټي اف نیبراسکا اوماها هغه د یو اس فدرل ګورنمنت په $30 million ایډ باندې جهادي کتابونه چاپ کړل صحیح ده $30 million ډیر بخښنه زه په دې پوه نه شوم تاسو الته یو باس کړی د آیت برکه دلته اوس بل باس کوي تاسو ویلي دي چې د قرآن آیات د هم څه د بخښنه د خوبه مکافي تاسو دلته الله وایي چې زه ان نحن نزلنا الذکر فانه لحافظون ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بالکل موږ دا نازل کړی ذکر یعنی قرآن نه اشاره ده او موږ حفاظت کوو دلته دغه بیا د جد او جهاد او مثلا د نور مسائل ولې مسلمانان په لګیا دي تاسو کانټیکست زیاده ته پوره کوم زه خپل دغه پوره سیستم د تکید م تاسو به وایي چې آی دې ځکه دا ستونزه ده دا صحیح نه ده دا خبره چې کم کانټیکست کې ما کړی د تاسو کانټیکست وګورئ ځکه اسلام کې موږ ته عقل سره فقه انساني منطق دا هم استعمال خو همیشه د عقل چې دی بیا نقل ته محتاج دی محتاج دی عقل اجازه راکړه عقل خبره پوره کوم ورسې دا خو موږ اخي یو دفعه حمزه صاحب خپل خبره پوره کی بیا دغه کې چوکاټ کې ته پوښتنه کولای شو مهرباني او زه دا پوره کوم ورنه ورسې عقل چې دی په نقل نه دی که عقل په نقل وکنه نو دا ټیکنالوژي عقل هم ټیکنالوژي هم د عقل نه راوځي دا ټیکنالوژي به زموږ نظر کاله پیلم خلکو سره موږ ته په نقل راغلی ټیکنالوژي په نقل نه راغلی ماډرن پولیټیکل فلسفیز په نقل نه دی راغلی دی ور انوینټ دا به جواب خو لازم نو دغه د خپل خبرې لازم بار ما نه خبره ودرېږي هغه شی تسلسل نه خرابوي دا ما په دې کانټیکست کې وکړه چې کوم د اسلام دښمنان دي
هغه په الله تعالی په قرآن کې ویلي دي چې زمونږ یهود او نصارا زمونږ دوست نشي. اوس هم زه ستاسو مایک هتین نو پرابلم چې دا مایک ریموو کړي بخوي. اوس بند دی ټینګ کړه ما میوټ ما څه مې نه کو صحیح شو اوس صحیح شو پرفیکټ. مهرباني یو خبره کې نه ختم مخکې نه شي بخښنه غواړم. دا داسې ده زما ورورینو قرآن کې الله تعالی موږ ته ویلي دي چې یهود او نصارا ستاسو دوست نشي کېدلی. نو ګورئ چې کله تاسو یا زمونږ سیمه کې خلک جهاد کوي. ما ته ډېر علما وویل چې جهاد خو څنګه چې حسام صاحب دلته وویل چې زمونږ پیغمبر ځکه دا یو مکی صورت دی دا آیت چې راغلی دی مکی دی نو هغې نه پس خو ډېرې غزوې وشوې زمونږ پیغمبر بیا ولې جهاد وکړو د دې نه پس اول کانټکس باندې پوه نه شولو. کانټکس داسې دی چې قرآن کې الله تعالی موږ ته وویل چې یهود او نصارا ستاسو دوست نشي کېدلی. نو هماغه ویسټرن چې کوم طاقتونه دي ستا اسلام راواغستو کم چې ستا په ذهن کې د قرآن ولا نه قرآن شریعت نه خو ایموشنل یو پولیټیکل اسلام راواغستو او د جهاد سلسله زما په سیمه کې شروع کړه. هغې دپاره بهترین دلیل دا و چې فیډرل ګورنمنټ د امریکا $30 ملیون یونیورسټي اف نیبراسکا اوماها ته ورکړی او جهادي ټیکسټ یې جوړ کو. اوس تاسو ما ته ووایئ چې دا کم جهاد دا کتابونه چې په پیښور کې کابل کې د افغانستان بچو به ویله دا د قرآن شریعت نه راوتي او که دا د یونیورسټي اف نیبراسکا نه راوتي. حمزه صاحب نور صاحب دا اخیری نقطه کوم اخیری نقطه اوس هم صاحب کانټکس د دې آیت دا دی چې کوم شی د قرآن شریعت نه راغلی دی کاغذ جهاد دی کاغذ هر یو شی دی هغه به د قرآن شریعت نه ظالم. اوس که یو شیخ یا یو بل څوک راباسي هغه ماله د جهاد فتوا راکوي او دلیل دا دی چې هغه جهاد راوتی د امریکې د یونیورسټۍ نه دی یونیورسټي اف نیبراسکا نه. کتابونه ټول تاسو ویلي دي موږ سره پراته دي. نو هغه اسلام خو زه نه منم. زه خو د امریکې نه راغلی اسلام نه منم. زه د قرآن د سنت د سیرت او د حدیث اسلام منم. خبرې ټول کانټکسټ مننه ډېره مننه حمزه صاحب. اوس حمزه صاحب تاسو ته دغه آیات دغه کانټکسټ چې کوم ورته برابروي که نه د دې آیت نه ستاسې برداشت د دې آیت دغه ټول په دغه جنګونو دغه باندې تاسې دغه کوئ برداشت پرې کوئ چې مثلا الله پاک ویلي چې ما قرآن نازل کړی زه حفاظت کوم نو تاسو دغه اوس چې د امریکا په ګټه باندې د هر چا په ګټه باندې کوم جهادي کتابونه راغلي دي دا وایي نو دغه قرآن دا خبره کړې ده نو نن زه تاسو ته دا وایم چې جنګونه مه کوئ دغه مه کوئ. اول د دې قرآن نه تفسیر د علماو خپله د قرآن دغه ذکر کلمه قرآن ته راجع ده. د قرآن چې کله ذکر کلمه یادي ذکر قرآن ته وایي. لومړی دا چې په خپله قرآن تنا د شریعت د مصدر کېدو لپاره کافي نه دی. اصلي سرچینه ده د قرآن د دینی د زمونږ د شریعت اصلي مصدر دی د وحی دغه ده. اما د دې لپاره نورو دغو ته موږ ضرورت لرو څنګه لکه حدیث نبوي لکه دغه زمونږ ټول دغه باندې موږ قرآن تفسیر کوو. مخامخ د قرآن نه داسې آیتونه شته داسې موضوعات قرآن کې شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې واضح نه کړي انسانیت او بشریت په هغې نه پوهېږي. ځکه دا د الله خبره ده دا خبره خلاص ستاسې خبرې ته راځم زه ستاسې خبرې ته راځم کانټکسټ باندې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیت تفسیر کوي هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په حدیثو په اساس باندې مفسرین وایي چې د دې خبره دا ده چې قرآن موږ د تحریف نه ساتلی. قرآن هدف دا نه دی چې قرآن د ټول شریعت الله پاک هر څه چې وغواړي ساتي. اما د دغې نه د ستاسې برداشت یوازې په یو جهادي کنټکس کې دی په داسې حال کې چې دا ربط نه لري دی سره بیخي. قرآن وایي چې زما تحریف نه الله پاک وایي ما ساتلی. د دې مثال څه دی؟ پخواني عیسویت نور کتابونه چې راغلي بایبل او مثلا نور د یهودانو کتابونه دي هغه کرپټ شوي دي هغې کې ګوتې وهل شوي دي. خو د قرآن په اړه الله وایي چې د دې حفاظت زه کوم ذمهواري زما کړې هغه نورو کې انسانانو ګوتې ووهلې دې قرآن کې څوک ګوتې نشي وهلی. همدغه دی چې په 1400 کلونو کې
قرآن کې چا ګوته نه ده وهل شوې. مثال یې درته وایم، یو دانه زیرې ته لرې که زبرې لرې که هغې کې خلک دغه کوي. اوس تاسې دا راوړئ په یو جهادي کنټکس کې یا مثلا په یو جګړه ییز دغه کې تاسې دې ته یو کنټکس برابروئ، دا وایي چې دا قرآن الله پاک نازل کړی د دې آیت تفسیر داسې کوئ خلکو ته چې مثال دغه قرآن الله پاک نازل کړی دی او تاسې بیا وایي چې قرآن شریعت دی که نه، او بیا وایي چې الله پاک ویلي چې دا د دې حفاظت زه کومه، نو تاسې جګړې ولې جوړوئ یا تاسې پې جنګ ولې کوئ؟ زما په نظر دا استدلال د قرآن په دغه آیت په باره کې صحیح تفسیر نه دی او نه صحیح استدلال پې دی، ځکه چې دا موضوع بیخي بله ده. زه به درنه پوښتنه وکړم حسام صاحب، اوس که امریکا مثلا جهادي کتابونه چاپ کړي هر څه کړي، دا یوه بېله موضوع ده، په دې بېل غږېدی شو. حسام صاحب اما دغه آیت لینکول دغه موضوع سره چې الله پاک د شریعت حفاظت کړی او تاسې کښېنئ قرارې یا مثلا جګړې مه جوړوئ، دا زما په نظر د دې آیت تفسیر او دغه نه ده. حسام صاحب، زه به درنه پوښتنه وکړم چې کله تاسو شریعت کوئ که نه، بیا د دې آیت تفسیر تاسو وایئ، نو مثال تاسو به تفسیر ابن کثیر راغستی یا د نور علماو عمومي جنرال تفسیرونه دا خبره عمومي صحیح ده، عمومي جنرال تفسیر باندې خبرې کوو. نو کله تاسو وایئ چې الله تعالی ویلي دي چې د دې تحریف صرف زما حفاظت دی، د دې دا هدف کنټکس د دغه تحریف دی، خپله د قرآن کریم د آیت کنټکس تحریف دی چې دغې ته ډېر راجي دی. ښه حفاظت خو د الله پاک دا هر څه کوي چې وغواړي، هغه څه خو موږ د الله پاک د قدرت محدودولی نه شو چې په یوه شي محدود کړو. ښه جي، زه یې اوس وایم تاسو تحریف یاد کو بدلون صحیح ده، زه منم تاسو سره، خو تاسو بیا وایئ چې شریعت په دې موجوده وخت باندې د خدای د قرآن نه علاوه د کم یو کتاب ذمواري رحمت الله نوروز، اسامه جوهري، حسام او حمزه غستی شي چې په دې کې بدلون نشي کېدلی د خدای د قرآن نه علاوه؟ یو کتاب هم نشته که نه حسام صاحب؟ شته دی. کم کتاب؟ صحیح بخاري دی، دا حدیثو کتاب دی، څوک پکې بدلون نشي راوستی ځکه ټولو علماو ته دغه معلوم دی. صحیح. خو الله تعالی د الله کتاب مقام سره صحیح بخاري ته رسولی شي؟ د الله کلام چې دی هغه سره هیڅ کتاب مقایسه کېدی نشي. صحیح بخاري هم د الله د وحي د الله وحي د احادیث د الله وحي ده. نو چې کله الله تعالی د قرآن د حفاظت ذمواري واغسته، دې پسې لاندې چې څومره کتابونه دي هغه د انسان لیکلی شوي کتابونه دي، هغه صحیح بخاري دی؟ دا خبره صحیح نه ده، حمزه صاحب دا خبره صحیح نه ده. علماء نه دي داسې ویلي، علماء به کېدای شي دغه وکړي احادیث چې دي. ګورئ زه درته څه وایم، زه درته وایم چې دغه کنټکس کې ګورئ بحث وکړئ، تاسو موږ ښکلي بحث وکړو تعلیمي، تاسو خو ما سره هماغسې بحث کوئ څنګه چې د نورو سره موږ جګړې کوو. نه حمزه صاحب خبره چې غلطه هغه به غلطه وایو، صحیح ده، خو تاسو احساساتي کېږئ مو اټس اوکې. وایي احساسات کوم دي؟ نه که تاسې هغه دغه ټریکونه کاروئ حمزه صاحب چې نور خلق سره کوئ هغې باندې موږ زه خبره پوره نه، خو زه درته څه وایم، زه ستا د خبرې دلیل وایم. مهرباني حمزه ورور، زه اجازه راکړه. حمزه ورور باندې اټیک لنیم راغلی، زه اجازه راکړه. موږ به خدای له حساب ته اټیک نه کوو، په علمي بحث هم خبرات استعمال. حمزه صاحب که هدف دی چې یو بل پړ کوو هغه دی، اما تاسې سره دغه اصطلاحات کاروئ چې احساساتي شوی او یا موږ خدای وکړه موږ احساساتي کېږو، نو حمزه صاحب موږ ورلډ کلاس ډیبیټرانو سره ډیبیټونه کوو، همدلته زه درته نومونه یاد. خو زه خبره کوم او تاسو رودانګې، زه خبره کوم تاسو رودانګې، زه پوره کوم تاسو ووایئ. مهرباني وکړئ، مهرباني مننه کوم. ما خبره دا کوله چې د قرآن ذمہداري الله تعالی غستی ده، د نورو کتابونو زه د الله طرف د الله خبره کوم، الله د نورو کتابونو ذمہداري نه ده غستی، الله د قرآن ذمہداري غستی ده. کدی کې تاسو شک کوئ نو دا د رحمت الله نوروز صاحب ناسته، جوهري صاحب ناسته، خبره به خدای د پاره وکړو، د الله تعالی د قرآن نه علاوه د یو کتاب ذمہواري هم الله نه ده غستی. نور کتابونه زه نه یم چې غلط دي، زه صحیح بخاري ما ته زړه نږدې کتاب دی، صحیح مسلم ټول زمونږ کتابونه دي، دې نه مونږ علم حاصلوو. زه د حفاظت یادوم د خدای طرفه، هغه صرف د قرآن اغوستلی شوی. حمزه صاحب اجازه راکړئ خبرې وکړم، دا اخري نقطه در کوم حسام صاحب بیا وکړو.
زه دا وایم چې کله بهرني طاقتونه د مسلمانانو دښمنانو یهودو او نصارا په قرآن کې چې ماته ویلي دي چې کله دی زما اسلام رالی او زما اسلام داسې کی داسې ګډ وړی کی او بیا مال راکړي چې دا ولا دا ستا اسلام دی نو د هغې عمل په مخکې مستقبل کې دا وګرځي چې پښتون سیمه کې هر سړی یو بل وژني په دې دلیل باندې چې زه ښه مسلمان یم زه به تا مړ کوم بل وایي زه ښه مسلمان یم زه به تا مړ کوم دا ټوله مسله هم راوتې دی نه ده چې زما اسلام زما دښمنانو واغستو او ما له غلط شکل کې راکو ما له قرآن نه رانکو قرآن ماته د مینې پیغام راکوي قرآن ماته د انسانیت د بچ کولو پیغام راکوي خو دی زما د قرآن نه جهاد واغستو کفارو یادوم زه تا یادوم نه علما یادوم نه کفارو زما قرآن نه جهاد واغستو د جهاد مطلب سټرګل ته وایي جهاد بالنفس د ټولو نه غټ جهاد دی جهاد د معاملې خرابولو نه د ژوند د سمولو لاره ده او هر مسلمان باندې جهاد کول دي جهاد بالنفس او جهاد بالسيف دا په هر مسلمان باندې کول دي خو په کم طریقه چې کفارو هغه شی راواغستو او اسلامیک او میلیټنسي ته جوړ کړه ترهګری ته جوړ کړه فندامنټالیزم ته جوړ کو دا غي اثرات نن سبا تاسو ته زمونږ سیمه کې ښکاری که کوزه پښتونخوا یو حمزه صاحب دغه هر څه خبرې تاسو وکړې دغه په اساس باندې ماته تاسو وایي اوس که کفارو زمونږ قرآن راواخیستو هر دغه ټول ستاسې دلیل نو د دې لپاره به موږ له خپل شریعت نه تېرېږو مثلا دا حدیث به پرېږدو موږ به دا وایو چې هغې نه څو استفاده وشوله نو موږ به کینو قرار کور کې موږ به دین باندې منګولې نه خښو موږ به دین کې مثلا د قرآن تر څنګ حدیث غاړې ته کوو دا یوه پوښتنه بل تاسې ماته دا وایي چې تاسې احادیث وحی ګڼئ که نه ګڼئ ځکه تاسې ویل چې احادیث د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه دي دا ناسمه خبره ده حمزه صاحب احادیث راجمع شوي د انسانانو په لاس دي احادیث د وحی په اساس باندې نازل شوي حدیث راجمع کړي او د کتاب شکل ولا انسانانو ورکړي هغه چې قرآن ته ورکړی دی قرآن ته خو انسانانو د کتاب شکل ورکړی دی قرآن خو د الله پاک وحی او کلامو د عثمان رضی الله عنه په وخت کې په کتابي بڼه مخکې خدا نه د قرآن سم دغه تعامل کېدی شي نو د قرآن خو الله تعالی ویلي دي که نه چې دا ما نازل کړی دی او زه حفاظت کوونکی یم د دې الله پاک خو دغه وحی ده که نه احادیث هم وحی دي هغه هم دغه ذکر په دغه کې راځي که نه اصل سوال بل دی اصل سوال دا دی چې تاسو ویلي چې قرآن کریم شریعت دی او چې کله قرآن کریم شریعت دی نو دا نور خلک ولې د دې شریعت حفاظت کوي الله تعالی د دې د حفاظت ذمهواري اخیستې ده نو تاسو اوس دا وایئ په تاسو باندې دلته دا سوال واردېږي چې په دې اسلام کې کم غزوات شوي دي فتوحات شوي دي ورپسې د عباسیانو د امویانو بیا د عباسیانو په وخت کې بیا د عثمانیانو په وخت کې نو دغه غزوات ټول عبس شوي دي او که نه که چېرته دغه غزوات عبس نه وي شوي دا د یو څه مقصد دپاره شوي دي د شریعت د حفاظت دپاره شوي دي نو بیا تاسو څنګه د انا نحن نزلنا ذکر آیات په دې باندې تاسو استدلال کوئ چې یاره دغه آیات شته دی نو د خلکو ته د جهاد ضرورت نشته یا د مسلح مبارزې ضرورت نشته دی اصل سوال دا دی اسامه جوهري صاحب ما خو دوه ځله تکرار هم کړه خو کیدای شي زما لغتونو کې لږه مسله چې تاسو پوه نه شوئ زه به نور هم د ماشومانو لهجه کې ویم ډېر سمپل به درته ویم حمزه صاحب ګورئ یو ماشومان تاسو ته نه دي لاس حمزه صاحب دلته تاسو ته د کانټکسټ دا زه چې کله خبره کوم حمزه نو زه د کوزي پښتونخوا جغرافیه سیاست د افغانستان د تاریخ د خپل د ټولو انساني چې زما کم عملیات دي د هغې په کانټکسټ کې زه یو پښتون ته دا خبره کوم ها مونږ ته حمزه صاحب تاسو پلیز تاسو ما ته هغه مانه سوال وکړو can you please let me answer I'm answering his question please نه تاسې خبره بل خوا بیایئ I'm answering his question حسام جان مهرباني can you please let me I'm answering his question مهرباني مونږ ته پښتانه داسې خلک نو اسامه جوهري صاحب ما څه ویل خبره مې کوله تاسو ویل د پښتنو په جغرافیه کې دي دغه کول yes مننه نو مونږ چې کله په پښتنو کانټکسټ کې دا خبره کوو اسامه جوهري صاحب زما په کوزه پښتونخوا کې
طالب را پاسي پولیس وجني وي دا جهاد دی. پولیس را پاسي طالب وجني وي دا جهاد دی. پولیس هم پښتون دی، طالب هم پښتون دی. نو اوس که زه مثال د کوزي پښتونخوا د علماو نه زه یم چې زما رهنمایو کې تاسو د پیغمبر وارثان یې، تاسو زما رهنمایو کې چې ما ته ووایې په دې دواړو کې د چا جهاد په حق دی، زه ورشم هغه سره ودرېږم. که د پاکستان د فوج یا د ریاست یا د پولیس جهاد په حق دی چې زه طالب خلاف وسلوال مبارزه شروع کړم، که د طالب جهاد په حق دی چې زه د پولیس خلاف جهاد شروع کړم، نو دا ما د علماو نه د پوښتنې په کانټیکس کې کړی دی چې ګوره دا جهاد چې تاسو کوئ، جهاد د مسلمان خلاف دا جهاد چې تاسو زما په سیمه کې شروع کړی دی چې هر یو پښتون بل پښتون د جهاد په نوم وجني، دا اسلام نه دی. په دغه کانټیکس کې ما دا خبره وکړه چې الله تعالی په قرآن کې ویلي دي زه د دې ذکر حفاظت کوونکی یم. نو طالب وی زه د اسلام د پاره جنگیږم، پولیس وی زه د اسلام د پاره جنگیږم، فوج وی زه د اسلام د پاره جنگیږم. او یو بل چې طالب مړ شي غم شهید دی جنت ته لاړو، چې پولیس مړ شي غم شهید دی جنت ته لاړو. نو زه خو ولس یم، زه خو عالم نه یم، زه خو شیخ نه یم، زه خو شیخ الحدیث نه یم. دا ما د علماو نه رهنمایي د پاره دا سوال وکړو چې طالب وی زم د اسلام محافظ یم، پولیس وی زم د اسلام محافظ یم. نو دا خلق غولي، الله تعالی د اسلام محافظ دی. دې چې دا خبرې اوټ اف کانټیکس راوغشتي او یو بل په وجني. اجازه زه موډریټر شم ځکه چې ایکوال چانس دا بهتره خبره ده زما په نظر باندې اخی چې مانج شي دا بس ځکه حمزه صاحب ماشاءالله خبرې ورسره ډېرې دي، خبرې کوي بیا موږ چې خبرې وکړو دا باندې نه لګي. زما په نظر چې منځ کې یو دغه بالکل ما خپل وخت چې زه حمزه سره باسو کوم زه سره بل ورځ باسو کوم نن به زه موډریټر شم. سمه ده هر یو پښتون ته یو دغه وخت دی تاسو او د چې ته جوهري صاحب کوم پښتنه کې فقط یو دغه ده او حمزه جواب ورکړي فقط یو دغه ده او چې بیا وسام به د جواب ورکړي یو سرکل به جوړو. سمه ده دنه مخشماني ویل پښتون د مخکې لاړ شي کس په خپل مخکې مزي. حمزه صاحب تاسو د طالبانو په کنټیکس کې دا خبره کړې ده، خو تاسو په عمومي شریعت باندې سوال کړی دی او په عمومي شریعت باندې دا سوال کړی دی چې مطلق د شریعت حفاظت الله کوي. نو تاسو ته ضرورت ده نو که چېرته ته نن هغه خلکو باندې اعتراض کوي، مثال د خبرې چې هغه ستا د طبیعت خلاف یا ستا د سیاست او ستا د جغرافیایي سیاست ستا د نظریې مطابق نه وي، نو ستا دا سوال خو بیا ټول په اسلامي امت باندې دی که نه؟ ځکه ته دا سوال چې کوې دی د اسلام په باره کې کوې چې یاره په شریعت کې ځکه تا چې د قرآن آیات ته کوم تفسیر ورکړی دی دا تفسیر بې رایې دی، بالکل خپل رایې مطابق دی ورکړی دی. نو دغه د رایې تفسیر خو بیا په ټولو هغه مبارزو باندې هغه ټولو غزواتو باندې راتللی شي چې کوم دی نه مخکې تېر شوي دي، نو هغه په کوم کنټیکس کې دی بیا؟ ما ته ووایي زه کله خبرې کولی شم. او مهرباني یو دغه جواب ورکړي. حسام صاحب سوري جوهري صاحب دا ستاسو دویم ځل دی چې تاسو دا سوال کوئ. آیا تاسو زما جواب تر اوسه پورې نه دی اخیستی؟ که نه مې اخیستی نو زه نه غواړم چې همدا بار دا سوال ریپیټ کېږي او تاسو جواب نه هلئ. اجازه راکئ حمزه ته اوسه پورې جواب نه ده ورکړی، هغه تا نه پوښتنه کوي چې دا اوسنی کنټیکس دی ته چې کوم سره ټچ کوې تا بحث کړی د شریعت باره کې چې کوم ځای کې چې د امید عباسد اټومن تاریخونه تیر شوي دي، نو ته څنګه کولی شي اوسنی کانټیکس راواخلې او قرآن باندې واچوې چې همدا د قرآن دا هدف دی په دې آیات کې په سورې حجر 15 آیات باندې. زه صحیح ده یا سوال یو ځل بیا جوهري صاحب وکړو، لاندې ولس ناست دی، زه قضاوت به لاندې خلکو وکړي چې دا جواب میلاویږي دي تو که نه. دا درېیم ځل دی زه وایم. ورور زه بیا خبر ته وکړم. اخی ماته اجازه راکوئ زه بل طریقې باندې دا موضوع دغه ته الله به زما شاهد وي دلته چې خلک چې ناست دي زه به یو عادلانه موډریشن کوم چې ستا جواب to the point نو زه جواب دې صحیح نه دی to the point نه دی او که د جوهري صاحب نو هم به زه ورته وایم مهرباني تاسو جواب ورکړئ. صحیح ده زه جواب در کوم او نورو صاحب ووایي چې دلته به موږ انډیوالي دوستي نه کوو، موږ به د عادلانه ته خدای دپاره به موږ موډریشن دی وکړي. جوهري صاحب سوال و چې درېیم ځل یې دا سوال و چې آیت ته وویلې نو بیا د مکي صورت ته آیت ته وویلې نو بیا زموږ پیغمبر غزوات ولې وکړل؟ دا خو تا د هغې غزوات د سوال لاندې وګرځول. جوهري صاحب سوال ما صحیح واغستو. د دې سوال ستا د ویډیو نه و
او زه جواب درکوم. د دې آیت حفاظت کوي، د شریعت حفاظت کوي. صحیح. اوس زه جواب درکوم. زمونږ پاک نبی پیغمبر محمد صلی الله علیه و وسلم د هغه وختونو غزوات چې وو د هغې هدف اسلام خورولو په نړۍ باندې، د مسلمانانو حفاظت، د مسلمانانو غوړتیا او د اسلام خورولو په هغې وختونو باندې. اوسنی چې کوم کانټیکس دی، تاسو هغه خبرې بار بار زمونږ پیغمبر له بوزئ چې جنګ خو کم کړی دی. تاسو د اوسني جنګ دپاره دلایل دا ګورئ چې زمونږ پیغمبر جنګ کړی دی. نو اوسنی جنګ خو دا داسې چل دی وایي، دا سوال دی. دا بار بار تاسو نه بوزئ د پیغمبر جنګ مثال تاسو موږ ته د قرآن آیات مصداق هغې کې وایي. سوال دا دی، ورون اجازه راکړئ، اجازه راکړئ. ورګې پلیز زه خبرې پوره کړم. هغې یو دقه پوره نه شوه. څنګه موډریټر کې سات ته ګوره. نه، اته سکنډ شوي دي. سوال ورته هغه یو سوال کې ته جواب بل څه ورکړې. سوال دا دی چې تا ویلي د قرآن آیات د سورې حجر 15 آیات چې موږ دا ذکر نازل کړی، موږ حفاظت کوو، او دا د شریعت دی، قرآن شریعت دی. شریعت او د قرآن حفاظت چې دی الله کړی بیا ولې خلک جهاد کوي، ولې خلک جنګ کوي، ولې دفاع کوي؟ سوال دا دی. تا د دې تشریح داسې ورکړې ده. زه به ستا سټارټ بیا تا مری بیا سټارټ کوم. یو مننه. یو ځل بیا وایم، تاسو ما پوره خبرې ته پرېږدئ. زه پوره خبره پوره کړم، بیا ووایئ چې دې ځای کې وروره غلط شوي، دې ځای کې داسې شوي داسې شوي. ځکه دلته ټول تعلیم یافته خلک ناست دي، موږ هغه نورو شانتې مهرباني 2 دقیقې وخت مو ورکړئ. خیر، د مشکل نشته. زه چې د کانټیکسټ خبره کوم، زه د اوسني کانټیکسټ خبره کوم. بار بار موضوع هغه طرف ته بودل کېږي چې زمونږ پیغمبر غزوات کړو، هغه د اسلام خورولو، د الله تعالی پاک دین په خلکو باندې منل او د مسلمانانو یو سیستم رایج کول په دې نړۍ باندې د هغې غزواتو مقاصد وو چې کفارو طرف نه به حملو شو، خپله دفاع کوله او اسلام خوروله. نو هغه جهاد او د دې صورت آیت نه پس هغه ټول هغه تر اوسه پورې جاری دي، هغه اوس هم مسلمانان کوي. زه زما سیمه یادوم، دا ما خبره انګریز ته نه ده کړې، دا ما شامي ته نه ده کړې، دا ما پښتون ته کړې ده چې طالب بل مسلمان وجني په دې دلیل باندې چې هغه د اسلام حفاظت کوي، او پولیس او فوج په دې باندې طالب وجني چې هغه د اسلام حفاظت کوي. نو زه خو ولس په دې کې کنفیوز شم. دا خبره ما دې پورې وکړه چې پښتنو تاسو د ویسټرن پروپاګاندا کې غولولي په دې خبره یې چې تاسو جهاد کوئ او یو بل وجنئ، او تاسو بیا زمونږ د دیندار روریان هغه بار بار راځي او هغې جګړو له د پښتنو په سیمه کې چې روان دي هغې له دلایل ګوري چې ولې غزوات خو شوي وو که نه. ته اوس د جهاد خلاف یې. زه د جهاد خلاف نه یم، زه د جهاد بالنفس نه یم، جهاد بالسیف، دا ټول د مسلمانانو فریضې دي. خو یو بل وجل زما په سیمه کې چې څنګه جهاد روان دی، دا زه نه منم او دا نه اسلام کې دی. نو زه به بیا دلته درې واړو حسام صاحب، جوهري صاحب او رحمت الله نوروز نه یو لنډه پوښتنه وکړم، او که دا خبره مخکې دغه تاسو پوښتنه وکړئ، دا خبره زه ولس ته اقدام زه په همدې کانټیکس کې تاسې نه پوښتنه لرم. یو خبره کوم، مخکې دغه تاسو پوښتنه وکړئ، د همدغه ستاسې موضوع په اړه زه یو پوښتنه لرم تاسې نه، دې جواب راکړئ. یو وړوکې پوښتنه کوم تاسو، او بس بیا زه چوکېږم. نو پوښتنې دلته په زمانه زیاتې کېږي. زه چې اوس موږ د خپلو درې واړو وروڼو خبره تاسې کړې، جوهري صاحب نه او حسام صاحب نه موږ یو پوښتنه وکړو. دلته ټول ولس ته تاسو دا خبره واضحه کې د دین د علم نه. رحمت الله نوروز صاحب الحمدلله بهترین داعی دی، جوهري صاحب بهترین، حسام صاحب بهترین. موږ ته صرف د یو سوال جواب راکړئ چې په طالب کې دا چې طالب جهاد کوي او دا طالب خلاف چې بیا کوم ریاستونه زمونږ افغانستان او پاکستان جنگیږي، طالب مړ کوي او طالب دی مړ کوي، په دې کې د چا جهاد سم دی چې هغې سره موږ ودرېږو؟ که چېرې تاسو وایئ چې د یوم سم نه دی، دا خو بیا جهاد نه شو، دا خو فساد شو. او که تاسو وایئ چې دې کې د یو سم دی، نو د چا سم دی؟ مننه کوم. زه به حمزه صاحب ستاسې د جواب ته راشم. مخکې د دې نه ستاسې د همدغې سوال په جواب کې به زه دا پوښتنه تاسې نه وکړم چې حمزه صاحب که پښتونخوا کې خدای مکړه یا د پاکستان په جغرافیه کې یا هر ځای کې ټول خلک را پاڅېږي د اسلام نه سوء استفاده کوي، یا بیخي جدي درته وایم چې کافران کېږي، موږ به شریعت باندې عمل پرېږدو یا به د دې نه دغه کېږو چې احادیث یا دا
دغه لري کوو قرآن حفاظت الله کړی دی دینداری مه کوئ دین په احکامو باندې منګولې مه ټینګوئ ځکه چې الله حفاظت کړی دی ځکه چې زما په ټولنه کې سو استفاده روانه ده اسلام نه نو بس اسلام باندې عمل پرېږدئ داسې کېدای شي نو بیا څنګه تاسې راځئ د خلکو عملونه په اسلام کې د یو حکم نه خلک منې کوئ چې خلکو ته وایي چې خلکو ته دې ولې داسې نه ویل چې ګورئ دا فلانې ډلې چې تا یاد کړي دا کسان چې تا یاد کړي ریاستونه دې یاد کړل د دوی دغه کوم کار چې دی دا په اسلام کې نه دی یا مثال دا په شریعت کې نه دی برابر د خلکو سره دغه مشکلات دي د شریعت نه سو استفاده ده دا بهتره ده که ته راشي دا ووایي چې وروره د قرآن حفاظت الله کړی دی او تاسې د دې دغه نه تیر شي جګړې مګړې نورې مه کوئ یعنی د اسلام په دغه شاعرو باندې عمل مه کوئ نور کوم بهتره راتو بل تاسې چې کله وایي چې الله پاک قرآن کې دغه حفاظت د قرآن کړی دی باقیمانده احادیث چې وایي د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه دي نو ستاسې په نظر باندې که احادیثو کې کوم حکم مونږ ته یي د جهاد په اړه د هر څه په اړه هغه موږ له پامه وغورځو ځکه چې الله یوازې د قرآن د حفاظت خبره کړې د دغه دوه پوښتنو جواب که تاسې راکړي لطفا مننه زه در کومه پهله به زه نوروز صاحب نه پوښتنه کوم نوروز صاحب آیا جوهري صاحب ته زما جواب ملو شو هغه جواب به ورکړي زه تا خو پوښتنه بیا هم جواب نه کړی چې شرط ووایم یعنی جواب نشو زما پوښتنه از مودریټ زه به ستاسو راسانه کړم تاسو ګوره صاحب زه درنه سوال چې په کوم جوهري صاحب زما پوښتنه ستاسو پوښتنه جواب نشوه ما ته صرف او یا نه کیږي صبر وکړه دا سوال یوازې او نه کې نه دغه کېږي ما ته صرف د دې خبرې ستاسو پوښتنه جواب شو دا دوه پوښتنې هم پاتې دي ګوره تاسو اصلا د سوال جواب ته راغلي نه یې تاسو مسله کوم طرف ته تا وکړه تاسو مسله دا وکړه چې زما په سیمه کې په جغرافیه کې مسلې دي او تاسو ما ته اوس دا جواب راکړئ چې د چا جهاد صحیح ده نه وروره دې باندې د سوال جواب نه حل کېږي سوال دې دا کړی و چې ما ته به د ټوله دنیا عالمان راولئ ما ته به دا خبره واضحه کړي چې د قرآن حفاظت الله کړی نو د نورو ته پکې څه ضرورت دی چې دوی د دې د حفاظت دپاره کار کوي نو اوس ته ما ته دا ووایه چې د احادیثو کې چې دا کوم احکام راغلي دي یا د قرآن کریم په نورو آیاتونو کې د دین د حفاظت کولو د دین د دعوت کولو احکام راغلي دي هغه صحیح دي او که غلطه دي الیاذ بالله که چېرته صحیح وي نو بیا ستا دا سوال غلط دی وروره تا دلته دا خبره کړې ده چې د انا نحن نزلنا الذکر کې دا خبره راغلې ده چې د شریعت حفاظت الله کوي نو نورو خلکو ته بیخي ضرورت نشته نورو خلکو ته د حفاظت ضرورت نشته د دین لپاره د کار ضرورت نشته ما ته د دې سوال جواب په او نه کې راکړئ تاسو چې دا خبره بوزئ په سیمه کې جغرافیه کې مسلې دي هلته دا په دې باندې خو مسله نه حل کېږي او نه سوال جواب کېږي جوهري صاحب زه به ستا دا پوښتنه هغه ورکړم زه موډریټر مې از اکټینګ کوم چا پرې نه ښودلو ما نو زه مجبور ځکه موډریټر زه د حمزه ورو د خبرې جواب ورکړي زه بیا پوښتنه لرم هغه باندې بیا مخکې ځو انشاءالله دا د پوښتنه حمزه جواب وما جوهري صاحب تاسو وایئ چې ستاسو پوښتنه جواب نشوه او زه بار بار خبره خپل جغرافیې له بوزم نو جوهري صاحب حمزه ورو ته پوښتنه نه اخلي هغه ته نه یو پوښتنه کوي ته مکمل بل شی راخلي په اصل ته پوښتنه نشي اخیستلی هغه جواب مثلا همداسې د ورونو کنه چې هغه پوښتنه یو کې ستا ویډیو کې یو څه ویلي دي او دلته ته مکمل بل څه راخلي بالکل دا زما جهالت دی نوروز صاحب دغه زده کړې زه راغلی یم چې کوم ځای کې ما کې جهالت دی د پوښتنې نه اخیستو هغه ستاسو غوندې دانشور نه زه واخلم همدغه جهل له موږ همدغه جهل د خلاصېدو دپاره موږ کشران راځو که نه زما ته هدف دا دی چې ته د دې کوم پوښتنه ده هغه ورته جواب کړې چې کوم تا نو نوروز صاحب همدغه ګوره موږ کشرانو موږ چې راځو موږ خپل جهالت ختمولو ته راځو که زه په هر څه پوره وم نو زه به تاله ولې راتلم نوروز صاحب زما څه تربور خو نه یې څه ور خو مې نه یې ځان نه دې ښه ګڼم الحمدلله چې ځان د حمزه صاحب زموږ ورور په منګراني مهرباني او ډاډه غږېږي دلته انشاءالله په لیپټاپ کې که ویډیو هغه ورته یو ځل پلی کړو چې مثال د دوی تسلي حمزه صاحب ته پوره کافي وخت ورکړئ د دغه چې خبرې وکړي انشاءالله هېڅ مشکل نشته مهرباني حمزه صاحب جوهري صاحب وایي چې خپل شیخ خپل جغرافیې ته بوځئ
نو جوهري صاحب خو زما جغرافیه ده کنه چې الته اسلام دی خو زما پښتانه دي کنه چې په اسلام باندې ولاړ دي اسلام زما په کلتور کې دی اسلام زما په جامه کې دی که زما په سیمه کې اسلام نو خو زه خو به اوس هلته په شورټس کې ګرځېدم ستر عورت به مې نه کول خو اسلام دی کنه چې زما جامه پې ده اسلام دی چې زما کلتور دی پې اسلام دی چې زما خوراک دی پې که اسلام نو نو ما به شراب نسکل په پېښور کې ولې به مې نسکل خو اسلام دی کنه چې زما جغرافیه بخښنه غواړم خو اسلام دی کنه چې زما جغرافیه کې هر یو شی په اسلام روان بعضې شي نه دي روان ګناهګاره مو خو اسلام د وجې دا هر څه روان دي زما په سیمه کې صحیح ده اسلام د وجې زما کلتور ښایسته دی زما جامه ښایسته ده زما ادبیات زما اخلاق دا هر څه ښایسته دي همغه اسلام دا ما چې ټیک ټاک ویډیو تاسو بار بار کوئ ما ته داسې لګي چې لکه زه ججانو ته ناست یم هغوی ته ځان ثابتوم زه تاسو له ثابتولو له ځان نه یم راغلی زه راغلی یم دې خبرې دپاره چې د جهاد د کانټیکسټ زما په سیمه کې څنګه استعمالیږي دا اسلامي نه دی او د دې نه تاسو درې واړه انکار کوئ بار بار تاسو وایئ دا اسلامي دی زما په سیمه کې چې د کوم کانټیکسټ دا اسلامي نه دی نه جوهري سره ثابتولی شي ما ته نوبت راکړي خیر دی زه خبرې وکړم ته موډریټر یې ورګې پلیز اچھا همزه صاحب خبرې خلاص زما په سیمه کې دا ګوره زما ریاست پاکستان لاړو په پکتیا کې ستا په ځمکه باندې ماشومانو ښځې د لوو وژلي جواب یې ورکړل شوی دی فکر کوم ما نو واورېدل شوی دا زه په دې دا زه تا کمولو نه یم حسام صاحب دا خوبي دا ده چې جواب یې هغوی دلته معصوم ماشومان نه دي وژلي هغوی ملټري اکشن اګینسټ ملټري اخیستی دی دا حکومتونه د خپل منځ کې دغه سره کوي نو جواب یې ورکړی خو هلته معصوم خلک شهیدان شول دا جګړه زمونږ د اتیا اویا کالو نه روانه ده دواړو طرف ته زموږ ولس وژلي کېږي صحیح ده او له عمل یې څه دی یو سړی وایي چې زه به د اسلام دپاره کافر مړ کوم بل سړی وایي زه به د اسلام دپاره کافر مړ کوم زما دا کانټیکس په ټیک ټاک کې چې ما کومه ویډیو کړې ده دا په دې کانټیکس باندې زما په سیمه کې د مسلمان سړي بل مسلمان وجل چې دی دې ته زه جهاد نه وایم د مسلمان سړي د بل ناموس ختمول د بل زنانه وجل د ماشومان وجل دغه کلی بربادول دې ته زه جهاد نه وایم موږ ورته وایي همزه صاحب خبره چې موږ ورته وایو خبره ختمه شوه آیات یو قسم ترجمه کوي دلته یو بل بحث کوي زه سارام په دې چې کوم بحث موږ راونی اخی دا ټایمر خو ته هغه کار تاسو د طالب جهاد ته جهاد نه وایي نور صاحب تاسو طالب جهاد ته جهاد نه وایي تا ولې چې څوک هم معصوم ماشومان وژني د جهاد په نوم هغه جهاد نه دی جهاد معیارونه لري حمزه صاحب زه یو حل کوم یو خبره ما ته پرېږدئ حمزه صاحب تاسو خبرې وکړئ اوس ما ته یو دقیقه اجازه راکړئ یو دقیقه دا ډېر سیریس موضوع شو دا خو ډېر بهترینه خبره وه نه زما خبرې ته وګورئ زه پوهېږم تاسې دا بحث بیا یې بلې خوا ته موږ او تاسې بحث په دیني موضوع زه تاسو ته یو خبره کوم حمزه صاحب ما ته اجازه راکړئ اخي تاسې موږ مداخله وکړه که نه موږ ته حق نه راکول کېږي معصوم خلک وژني دې بحث کې موږ نزدیک راشو فکر نه حمزه صاحب زه تا ته یو لنډه حل لار در کوم ستا پې ټول مشکل حل کېږي ما ته اجازه راکړه دا پروګرامه جانان تاسې پوره خبرې وکړئ اوس موږ ته وخت نه راکړئ ښځه واخلې تاسې لاړ شئ حمزه صاحب ستاسې هومورک به دا وي چې تاسې دغه د جهاد اصول په شریعت کې مطالعه کوئ ستاسې پوښتنه ځواب کېږي پوښتنه زه هم در کوم بل څوک به هم در کوي ته اوس یو ګروپ یو حکومت یو خلک په اسلام مه تپه ته خلک په اسلام کې ترازو تلې په شان معلوم کا تاسو غواړم د جهاد موږ ستانه دغه پوښتنه کوله تاسو دغه خبره کړې ده تاسې جګړه تړئ اسلام پورې جګړه ګوره بشري طبیعت دی انسانان مخکې له اسلام ګوره اول اسلام دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په راتګ سره اسلام نه دی اسلام له آدمه تر دې دمه دی ښه بله خبره دا ده که موږ جګړې تړو اسلام پورې په هر ځای کې که نه یوازې په افغانستان بل ځای کې میلیونونه انسانان نورو جګړو کې وژل شوي دي هغوی ورته بېله توجیه لري زما او ستا له دین نه به څو استفاده کېږي او څوک به څوک وژني توجیه به ورته پیدا کوي خو ستا مسؤلیت دی او زما مسؤلیت دی چې په دین باندې ځان پوه کړو او پوه شو په تله ترازو باندې دا خلک وتلو هر څوک چې ته یاد دی
په دې باندې وتلو چې ورور اندغه سړی د اسلام د اصول مطابق جهاد نه کوي، دا جهاد صحیح نه دی. حمزه صاحب دا لپاره دا خو شریعت معیارونه ټاکلي، تاسې لاړ شئ د هغې کې د ونې چپه کول نشته، د ماشومانو وژل نشته، دا ټول شیونه شریعت وعده کړي. نو ابهام چېرته دی دې کې؟ حسام صاحب تاسې مثلا د قرآن یو آیت تاسو غلطه تفسیر کوئ. جهاد چې دی دا چې په جهاد په اصولو برابر ني دا جهاد نه دی. صحیح ده که نه؟ خو دا خو سره موږ هم منو. زه به اوس یو غوښتنه وکړم، او یا به د الله دپاره خبره وکړې او یا به د یو بل دپاره وکړې، هغه ستاسو نیتونو پورې ده. خو موږ به د الله دپاره زه د الله د رضا دپاره وایم چې افغانستان کې چې دا 20 کاله جګړه وه، په بازارونو کې ماشومان خویندې دا هر څه وژل کېدل په چاودنو کې، دا د کم جهاد اصولو ماته د یو کس ثابت کړي. ها ما ته تسلیل حمزه صاحب علمي موضوع زه به درته جهاد اصول لیکچر در ولېږم اوچت مکمل، تاسې مطالعه کوئ، په هغې کې وتلئ. حسام صاحب اوس که تاسې دغه طریقو باندې پوښتنې کوئ، زه به تاسې نه دا پوښتنه کوم چې په برمل پکتیکا کې د پاکستانیانو برید په افغانستان باندې دې ته تاسې څه فکر ورکوئ؟ دا چېرې د افغانستان جهاد په اصولو برابر ونه ختو، کوم اصول چې ته راوړې، بیا به ته وایې چې دا جګړه چې وه دا خو زه خو درته وایم چې په هغو اصولو برابر نه دی. نو نه دی که نه؟ خو ما ته خو شریعت اصول ټاکلي دي، اوس دا ته ولوله که نه؟ مطلب دا 20 کاله جګړه چې و دا جهاد نه و که نه؟ موضوع حل ده. صبر کوئ، تاسو یو تپوس کوم. یو تپوس زه په دې پوه نه شوم چې اجازه تاسو جوهري صاحب حمزه ورور یو هغه ریډ هیرنګ فالسي چې دا بل څوک ملامتوي اوس په خپله دوی هر بحثونو کې دا ټریک وایي خلک کوي. زما اوس که دغه بحثونه موږ پرې راواخلو، حمزه صاحب ډېرو مسایلو کې پاتې راځي. اجازه راکړه سم به که نه؟ اوس بل لږ زره دغه هغه به پرېږدو، مو ته پروفیشنل مخکې لاړ شو. سمه ده؟ نه زما یو جواب ماته راکړه. موږ خبرو ته پرېږده، د خدای بنده پرېږدي که نه پرېږدي؟ ته د ډیبیټ نه ګوره رحمت اخي، زمونږ بحث یو دینی موضوع نه، حمزه صاحب کش کوي یوې بلې طرف ته مبهمه پاتې شوه. خلکو ته به زه دا وایم، زه یو لنډه مقدمه وایم، بیا بحث کې چینج کوو، ټاپک چینج کوو. اول خلکو ته وایم چې ملګرو، حمزه صاحب د قرآن هغه آیات په اړه چې کومې خبرې کړې وي د هغې دپاره د دوی جواب کاملا غلط دی. که صحیح دوی دې دلیل وایي، که نه یې صحیح موږ ټاپک چینج کوو. حمزه صاحب دې اوس دلته ووایي چې هغه موقف باندې اوس هم ولاړ دی که نه دی، چې موږ هغې کې دوی سره بحث وکړو. که هغې کې خپله ملامتي مني موږ ټاپک چینج کوو، که نه ملامتي نه مني بیا ورسره بحث کوو. موږ هغه بحث نه به نه اورئ. حسام صاحب تاسو ماشاءالله دونه خواږه سړی، تا دپاره زه ملامته نه، تا دپاره نه، په دې طریقه باندې نه، چا دپاره نه، په دې طریقه نه. د قرآن آیات چې څوک غلط ترجمه کوي، د قرآن آیات غلط تفسیر کول او بیا دلته دا زموږ مسؤلیت دی چې موږ د قرآن دفاع وکړو. تاسې د قرآن آیات غلط تفسیر کړی او هغه مو خلکو ته په غلط کنټکس کې ویلی دی. هغه تاسې زه په دې باور یم د یو مسلمان په صفت باندې، که زما هېواد خدای مکړه ټول کافران کېږي، دا په دې معنا نه دی چې اسلام کې مشکل دی. یا که زما هېواد ته خلک اوړه چې د اسلام په نوم، زه راځم اسلام ته کېنم چې وروره د اسلام ماته کوم شاعر ښودلی، کوم اصول دي. زه دا خلکو ته نه وایم چې وروره زما په وطن کې د اسلام په نوم باندې جګړه روانه شوې ده، نو تاسو اسلام نه تیر شئ. زه دا چاته نه وایم. زه وایم چې زما وطن خدای وکړه سور اور ته ځي، زه به راځم خلکو ته به وایم چې ګوره وروره دغه زما وطن کې چې څه روان دي دغه د اسلام په نوم دي، اما اسلام دا شی دی، نور د خلکو کار دی. زه خو اوس دا قوت نه لرم چې لاړ شم په خلکو باندې ودرېږم چې ولې داسې کوې، ځکه خلک د طبیعت د هر چا مختلف روایتونه همداسې چې تاسې برداشت لرئ د هدایت نه، هلته بل کس شته دی هغه ترې بل برداشت لري. اما حقیقت د اسلام چې دی هغه دی چې الله او رسول ویلي دي. اوس حمزه صاحب زه ستاسې نه پوښتنه کوم، تاسې ته احادیث وحی ښکاري که نه ښکاري؟ حسام صاحب تاسو دونه ډېرې خبرې وکړې، لاندې ګوره خلک هم ګوري، موږ هم ناست وو. بیا دغه لاندې خلک ډېر توجه ورو خپل دا ته په توجه وکړه سوال باندې پوه شي. خبره وره نوروز صاحب، نو زه چې واتساپ ته واوړو که نه، که لاندې خلکو غم تاسو سره نشته؟ ما سره لاندې خلکو غم نشته دی چې پاک درته وایم، نشته دی. نو زه چې واتساپ ته لاړ شو، بسم الله راځئ دا اوس لینک جوړوم تاسو ته لېږم چې ګوره دلته چې دلته موږ ناستو، خو په دې دلیل ناستو که نه چې خلک موږ ګوري. زه شخصا دې ته ناست نه یم، ما سره نوروز صاحب
ما سره ستاسو د جوهري صاحب او د حسام صاحب حمزه ورته څو خبرو تم پرې پلیز یار کله ما خو د حسام صاحب خبرې واورېدې ما ته یو موقع راکې زه وغږېږم معمولي په دې ټول هغه کې کېدای شي ما 15 خبرې مې کړې یو ساعت کې زه یو خبر وکړم نو صاحب تاسو بیا وغږېږئ پلیز زه هلته هم غلی شم زه چې غلی شم زه ستاسو ټولو خبره اورم زه تاسو ته وایم تاسو وایئ چې لاندې خلکو ما سره غم نشته موږ چې دلته په ټیک ټاک ناستو موږ لاندې خلکو دپاره ناستو که موږ سره نه هدف دا دی چې هغې سره افسوس کېږئ مه چې لاندې خلک څه فکر کوي لاندې خلک شاباس او نشاباس ما ته هیڅ مهم ارزښت نه لري چې پاکه وایم اوس هم ته وایم ما ته حق مهم دی چې زه حق تا سره ته ورسېږم چې ته د قرآن آیات یو نوه ترجمه کې تفسیر کړې اولاد نه غواړم چې حق مهم دی ګوره نوروز صاحب د اسلام کار چې دی تبلیغ دی خلکو ته رسول دی امر بالمعروف والنهي عن المنکر ته داعی یې ځان ته داعی وایې په نحل معروف کې شاباس چېرته راغلی خلک نه شاباس راوړي ورګې پلیز ستاسو کار دا دی چې ته خلکو ته شی ښه ورسې صحیح ده د لاندې خلکو ناستو غم به ځان سره ساتي داسې نه ده چې ما سره غم نشته اولنۍ خبره دویمې راځم او خپلې پوښتنې له دویمه خبره زما پوښتنه ځواب نه شو حمزه صاحب 3 پوښتنې مې وکړې تاسو ځواب نه کړې حسام صاحب خفه کېږم زما هم څلور جواب نه شو هېڅ مسله هم نشته مخکې صحیح ده داسې به یو ستاسو نه جواب کېږي یو به زما نه کېږي بحث کې دا راځي اټس کمپلیټلی فاین دا ټاپک پرېږدئ او پرېږدو یې خو زه کلوزینګ زه به یې کلوزینګ وکړم که غواړئ زه یې کلوزینګ وکړم کلوزینګ یې وکړئ که باید هغه موږ هم پکې خبرې کوو داسې نه ده نو بلکل راشئ حسام صاحب ستاسو نظر شم راشئ پکې رودانګئ پکې هر څه ووایئ صحیح ده کلوزینګ زه داسې کومه د اسلام نه چې کوم سړی د قرآن نه د حدیث نه تا منې کوي که هغه د هر ځای دی د هرې سیمې دی د هر شکل د هر رنګ دی هغه ته زه کافر وایم زه حمزه هغه ته کافر وایم چې کوم سړی دی د قرآن نه د حدیث نه منې کوي چې قرآن مو وایه حدیث مو وایه یا په شریعت باندې عمل مه کوه مطلق هغه زما مخامخ کافر دی دا اولنۍ خبره دا زما د ژوند فلسفه ده نو اوس په دې فلسفې باندې که زه مخکې ژوند کې سفر کوم او زه ویډیو جوړم او ویډیو کې خلکو ته دا وایم چې هلکه قرآن مه کوئ شریعت مه کوئ نو زه مطلق کافر شوم بیا صحیح ده که دا زما اراده وي یا دا زما خبرې وي چې اسلام او شریعت نه واوړئ کلوزینګ د دې موضوع زه داسې کوم دی نه بس به بلې موضوع ته وړو که ستاسو خوښوي کلوزینګ زه داسې کومه چې زما پاک دین اسلام چې دی هغه کفارو واغستو لاړو او د جهاد فلسفه یې ماله کرپټ کړه د جهاد بالنفس د جهاد بالسیف او پښتانو او زما ټولنه په یو بل کې نښلولې ده تر دې ورځې پورې زما په ځمکه باندې انګریز نشته امریکایي نشته هندوستاني نشته پښتون چې دی بل پښتون وژني پښتانه په یو بل کې سره نښتي دي د جهاد په نوم باندې کوم چې موږ دلته ټول په دې باندې اتفاق کولی شو چې د زنانو مړ کول د ماشومانو مړ کول د چودنو کول په چوکونو کې بازارونو کې خلک دا قتل کول خپل ولسه دا اسلام نه دی دا هغه جهادي منټالیټي ده چې افراطیت ته کوم چې کفارو موږ ته دې سیمې ته راوړی دی نو زما چې د ویډیو نه مقصد دا و که زه غلط وم زه به د ټول ولس نه بخښنه دلته اوس په دې ساعت وغواړم چې ما غلطه ویلې خو زما مقصد دا و چې اسلام کې جهاد د حالاتو سمولو دپاره دی د روغې تتلو دپاره دی د امن راوستو دپاره دی کم جهاد چې زما په سیمه کې هر ورځ تر ورځه حالت خرابېږي خلک تباه کېږي خلکو ژوندونه غرق و تباه شول دا جهاد دی نه ځکه دې کې سمون نشته د یو بل ته کافر ویل یو بل مړ کول دا زما اسلام نه دی دا زما شریعت نه دی دا زما قرآن نه دی دا زما حدیث نه دی دا زما سنت نه دی د هغې نه واوړئ زما د ویډیو نه مقصد دا و چې کوم جهاد تاسو کوئ د دغې جهاد نه واوړئ اوس اجازه راکړه د جواب ورکړم دا زما کلوزینګ خبرې وي په دې موضوع باندې تاسو به خپل کلوزینګ ریمارکس راکړئ به مخکې لاړ نوروز صاحب څه به کلوزینګ ریمارکس به ورکړم خیر دی هرگز به ته یو اسلام مبلغ داعی عالم به ونه ګورې چې هغه د یو معصوم ماشومانو د وینې تویول یو مسلمان وینه تویول د انسان وینه تویول حتی یو ونه یا حیوان د وژنې طرفدار وي یا ورته راضي وي هیڅکله هم د قرآن او د حدیث او د جهاد ټولې فلسفې چې راواخلې دا پیدا نه کړي چې د معصوم خلک ښځې ماشومان ونې حیوانات پکې ضایع شي
الا چې تر څو پورې هغه د پرپز پر نه وي شوي چې هغه د مسلمان دفاع نه وي، د اسلام دفاع نه وي، د خپل ځان دفاع نه وي. ورور زما مشکل په دې کې دا دی چې دلته یو خبره کوي او په هغه ویډیو کې مطلق بل شی وایي. دغه ریډ هیرنګ فالسي ته باید مکمل پرېږدي. من کولی شو هغه ویډیو پلی کړو، هلته ته څه شی وایي چې د دغه آیات قرآن چې دی دا آیات د قرآن دی، قرآن شریعت دی، د شریعت حفاظت چې الله کړی دی، نو بیا ولې دا خلک لګیا دي د شریعت حفاظت کوي. یو ته راوړي زما مشکل نېشنلستانو سره، ته نه پوهېږم دا نېشنلست وایي که نه وایي یا سیکولر وایي که نه وایي، دا دی دوباره موږ د چک بحث به کوو. دوباره ټاپک به چینج زه وایم چې دا هغه منافقت ونه کم که نه چې نه جي زه نه یم داسې کټر نېشنلست یم. بالکل دا امید لرم چې ډیفینډ کړی شي اوسه. چې کله ته دلته یو باس راځي بیا ته هغه باس مطلق بدلی چې دا داسې نه دی، کوم شی وایي چې کوم کې موږ دته ته نه شو ورته غلط لګي، ځکه موږ همدغه فکر موږ لرو چې هېڅکله باید ماشوم خلک معصومان حیوانات نباتات هېڅکله ضایع نه شي. دکې موږ کوم اختلاف نه لرو، خو پلیز ته دوباره خپل هغه ویډیو وګوره او کله تا کوم اشتباهات کړي دي امید لرم چې په هغه باندې ته ووایې چې دغه اشتباهات ما کړي دي یا خپل ځان سره یا وکړه څو په خلته وساتل شي. زه علل اعلان وایم، علل اعلان ټول مخامخ دلته وایم چې که زما د ویډیو نه دا پیغام داسې ته رسېږي چې اسلام نه واوړئ، حدیث نه واوړئ، که دا پیغام زما د خولې نه رسېږي نه جهاد نه واوړئ. ګورئ حمزه صاحب زه به خیر دی بیا دغه موضوع ته ګورئ زه به یو دغه وکړم ستاسو سره به مرسته وشي. صاحب سیریس خبره ده، زه پوره کوم. که زما د ویډیو نه دا پیغام رسېدلی وي چې اسلام کې یا د اسلام د برخو نه یا جهاد نه حدیث نه دی نه واوړئ، نو که زما د خولې نه دا رسېدلي تاسو په کار د حق جوړېدو چې تاسو ټولو زه بلاک کړی وم چې ته وروره هسې ګډوډ لګې. که دا ما پیغام رسېدلی وي، مقصد مې ته څه مقصد مې ته دا و مس کمیونیکیشن که تاسو وغوښتئ، مقصد مې ته دا و چې زما په سیمه کې کم جهاد روان دی دا جهاد مه کوئ. دا تاسې ویلي هغه ویډیو کې، دا تاسې په دغه صراحت باندې ویلي هغه ویډیو کې چې زما په جغرافیه کې دغه جهاد روان دی، د دغې په خاطر باندې دغه حفاظت د دې قرآن الله کړی دی، نو تاسې جهاد پرېږدئ. دغه څه ویلي ما د دې خبرې نه مخکې څه وویلې، ما وی زما مقصد دا و. نه دا ویلي و ستا مقصد باندې موږ څنګه دلته پوه شو، د زړه نه دې څه خبرې وو، الفاظ دې موږ ته اعتبار لري. همدا صاحب زه نه یم خبر وسام صاحب د چی نه داسې خو ستا د زړه نه زه نه یم خبر. ما درته واضح کړه چې تا داسې ویلي زموږ برداشت دا دی په دې کې ته د خبرې نه دا وکړه. دا خو ګوره دا خو ستا د زړه نه زه نه یم خبر. تاسې چې دا جغرافیه اوس پسې تړئ دا په هغه ویډیو کې نشته. نه کې جغرافیه وو زه تا ته سره موسم ګوره که تاسو وختي ماته ووایئ چې دا موضوع خلاصو، که دوباره پې شروع کړو یا الله بسم الله. ښه مهرباني تاسې دا وضاحت وکړئ مهرباني. نه زه به بیا شروع شم، زه به درته اوس ټول تاریخ روباسم. زه به درته د ملا هیبت الله خونزاده سره چې ثاقب کمې فتوی دي د 2007 من ملا واپس په موضوع باندې من د مولا هیبت الله نگاه ناس پاکستان نظام نه مایل. زه تاسو فتوی وخم د خلکو د مړ کولو فتوی ته وخم. ما درته څه ویل حمزه صاحب، ګوره حمزه صاحب تاسې زما یو سوال جواب نه کړو، زه به ته دا بیا تکرار کوم. دا ټول افغانستان د خدای مکړه یا دغه ټوله سیمه چې موږ او تاسې په اړه اندېښمن یو، دا د سره کافر شي خدای مکړه. موږ به اسلام پرېږدو یا اسلام ته خلکو ته به وایو چې دغه عمل باندې دا حکم د اسلام باندې عمل مه کوئ، ځکه چې زما په جغرافیه کې دا شی دی دا به کوو. زه دې په یو خبره پوه کوم وسام صاحب، کېدای شي زه غلط یم، زه ځان ته زه کله پوخ نه وایم، زه ځان ته پوره وایم، یو کمزوري شخصیت یم. خو دا خبرې چې زه کوم نو دا د ولس باندې زما زړه دردېږي، نو زه دا خبرې کوم.